سرور دانش د اشرف غني په مخ کې پښتنو او د افغانستان تاریخ ته سپکاوی وکړ. دا چې څنګه او څه ویل او څه کول پکار دي مطلب تر پایه را سره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. تېره ورځ بامیانو کې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش په داسې حال کې چې ولسمشر یې مخامخ ناست و د افغانستان له مؤسس لوی احمدشاه ابدالي رانیولې بیا تر داود خانه پورې ټول شخصیتونه په سپکه یاد کړل. سرور دانش وویل طالباني نظام د سدوزیو او محمد زوی له سلطنت سره چې له 1940 څخه تر 1980 پورې پر افغانستان څخه باندې 230 کاله حکومت وکړ. د روح او محتوا له نظره هېڅ توپیر نه لري. په هماغه نظامونو کې هم د یوې قبیلې یوې وړې ډلې په موروثي او استبداد او دیکتاتورۍ پر افغانستان حکومت وکړ. د امارت په نظام کې هم د ټول عمر لپاره د یو ملت پر برخلیک د اتباعو د اساسي حقونو له رعایت، عمومي ازادیو او حتی اساسي قانونه پرته د یو فرد حکومت مطرح دی. د امارت نظام له قانونه پورته نامحدود او مطلقه دی. د سرور دانش دې خبرو سخت غبرګونونه راپارولي او دی د افغانستان مؤسس احمدشاه ابدالي تر هغه را دېخوا تر داود خانه او په ټوله کې پښتون قوم او د افغانستان تاریخ ته سپکاوی بللی. خلک وایي تاریخ یو طرفه قضاوت نه کوي او څه چې حقیقت وي همغه وایي. خو داسې ښکاري چې سرور دانش یا خو د افغانستان تاریخ صحیح نه دی لوستی او یا یې هم تعصب سترګې پټې کړې. موږ سرور دانش ته دومره وایو ته چې د کومو جرګو او د خلکو د حکومت خبرې کوي. احمدشاه ابدالي په همغه وخت کې جرګې درلودې. ته چې د کوم قانون خبرې کوي امان الله خان له نن 100 کاله وړاندې قانون درلود او تاسو هزارګانو او مشر مو مزاري چې په کوم وخت کې ملخصو سینې پرې کولې له هغې وړاندې داود خان د جمهوریت غږ پورته کړی و. په هر حال باور دا دی چې سرور دانش قومي تعصباتو ته لمن وهي او په دې توګه غواړي خپلو هزارګانو کې ځان ته ځای پیدا کړي. د سرور دانش فکر په خپل حال موږ ولسمشر غني ته حیران یو چې د ده په مخ کې دومره لوی توهین کیږي اما د هېڅ غبرګون نښې او چکچکې ورته وهي. ورکه دې شي داسې ولسمشري. په هر حال تاسو د سرور دانش د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.